د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه خوږه کیسه. حضرت بلال رضی الله عنه هغه جلیل القدر صحابي و کوم چې لومړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر اذان وکړ او بیا تقریبا تر څو کالو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن پاتې شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت وکړ، حضرت بلال حبشي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته راغی او ورته ویل: ای خلیفه د رسوله، ما له نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې فرمایلي د مؤمن لپاره تر ټولو غوره عمل د الله جل جلاله په لاره کې جهاد کول دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل: هو نو ستا څنګه خوښه ده؟ حضرت بلال رضی الله عنه ورته وویل: غواړم چې د خدای جل جلاله په لاره کې د جهاد لپاره ووځم او تر څو شهید شم. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل: نو موږ ته به اذان څوک کوي؟ حضرت بلال رضی الله عنه چې سترګې له اوښکو ډکې شوې ورته ویل: زه له رسول الله څخه پرته بل چاته اذان نشم کولی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل: نه، ته زموږ سره پاتې شه او موږ ته اذان کوه. حضرت بلال رضی الله عنه ورته وویل: که دې زه د دې لپاره آزاد کړی وم چې له تا سره اوسم، نو بیا چې دې څنګه ستا خوښه وي هغسې به وکړم، او که دې د الله جل جلاله لپاره آزاد کړی وم، نو بیا مې پرېږده چې د الله په لاره کې ووځم. بیا شام ته ولاړ، پاته وخت یې په جهاد کې تیر کړ. حضرت بلال رضی الله عنه به د ځان په باره کې ویل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته په مدینه کې نشم اوسېدلی، ځکه هلته یې فراق زیات زور راباندې کوي. او کوم وخت چې اذان کولو او اشهد ان محمد رسول الله ته به ورسېده، نو غږ به یې ګونګوره شو او وبه یې ژړل. څو کاله وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولید چې ورته وایي: ای بلاله، دومره جفا، دا دومره وخت کې یو ځل زما زیارت ته هم رانغلې. چې کله را بیدار شو، سمدستي یې د سفر تیاری وکړه او د مدینې منورې په لور روان شو. چې ورسید، د نبي علیه الصلاة والسلام پر قبر یې سلام ووایو او ډیر زیات یې وژړل. بیا یې حسن او حسین په غېږه کې واخیستل، ښکل یې کړل او مینه یې ورسره وکړه. دواړو امامانو حضرت امام حسن او حسین رضی الله عنهم وغوښتل تر څو د سهار اذان وکړي. د مسجد بام ته وخوت. چې کله یې الله اکبر الله اکبر وویل، په مدینه کې شور او ځواک شو. چې کله یې اشهد ان لا اله الا الله ویل، شور په ژړا او چغارو بدل شو. چې کله یې اشهد ان محمد رسول الله ویل، ښځې له خپلو کورونو او کوڅو راووتلې. دوی فکر کاوه چې رسول الله را ژوندی شوی دی.
په دغه ورځ د مدینې ټولو خلکو بیخي زیات وژړل چې شاید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رحلت وروسته دومره زیاتې بیا نه و ژړلې. حضرت بلال رضی الله عنه د منبر نه راپریوتی، بېهوشه شو. او کله چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شام په سفر ولاړ، نو هغه وخت چې مجاهدینو زیات فتوحات کړي وه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل تاسې له ما نه څه شی غواړئ؟ دوی په ځواب کې ورته وویل چې په دغه خوشحالۍ کې دی حضرت بلال رضی الله عنه یو اذان راته وکړي. نو یې له حضرت بلال رضی الله عنه څخه هیله وکړه چې نن ورته په خپل غږ کې اذان وکړي. کله چې د لمانځه وخت شو او اذان یې شروع کړ، ناستو ټولو صحابه کرامو چا چې رسول الله لیدلی و په چغو چغو ورته وژړل. په خپله حضرت بلال هم دومره زیات وژړل چې کله یې هم په ژوند کې نه و ژړلي. تر ډیره پورې هیچ چا هم خپل ژړا نشوه کابو کولی. هر چاته د ګران محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او له هغه سره برکتي ناستې پاستې وریادې شوې. خو بیا چې کله اشهد ان محمد رسول الله ته ورسید، حضرت بلال بېهوشه شو. او کله چې حضرت بلال وفات کېدو، نو میرمن یې په خوا کې ناسته وه او ورباندې ژړلې. حضرت بلال رضی الله عنه ورته وویل خواره مه شې، مه ژاړه، اوس به مې د خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شم.